السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم ستاسو ورور احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، نن سبا ټیک ټاک هر یو کس استعمالوي، په ټوله دنیا کې مشهور شوی او هر یو کس غواړي په ټیک ټاک کې ویډیوګانې شیر کړي او خپل فالوورز ډیر کړي. نو دغه فالوورز دپاره هر یو کس قسم طریقې کوي، یعنی څوک نور خلک فالو کړي او واپس ورته وایي چې یعنی زما آی ډي هم فالو کا. نو دغسې نورې هم ډېرې زیاتې طریقې خلک کوي، خو مګر بیا هم دغه کس فالوورز نه ډېرېږي، کس فالوورز کم وي. خو زه نن تاسو د یو داسې طریقې نه خبروم چې تاسو به وکولی شئ په یو کلیک سره خپل فالوورز ډیر کړئ. نو که تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او دغه ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دغه طریقې نه ځان خبر کړي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ټیک ټاک به کولاو کوي. چې کله مو ټیک ټاک کولاو کو، نو دلته زه تاسو ته ول خپل دغه پروفایل خیم د ټیک ټاک. نو په دغه می باندې زه کلیک کوم، په دغه آپشن باندې زه کلیک کوم. نو دلته تاسو ګورئ چې زما تر اوسه صرف دغه 14 فالوورز دي. نو تاسو به په دغه سرچ په ځای باندې بیا کلیک وکړئ او د یو داسې کس آی ډي به سرچ کوئ چې هغه کس په ټیک ټاک کې فالوورز ډیر زیات لري. نو دلته زه دغه ریاض سرچ کوم چې دا انډین ټیک ټاکر دی او ډیر زیات فالوورز دي. تاسو ګورئ چې 2.9 میلیون فالوورز دي. نو دغه آی ډي باندې زه کلیک کوم، دغه آی ډي کولاوم او تاسو به هم دغسې یو آی ډي راواړوئ او دغه کس به تاسو بیا فالو کوئ او واپس به یې ان فالو کوئ. نو تاسو ګورئ چې دغه آی ډي ده او دغه زه دغه کس فالو کوم، واپس یې ان فالو کوم. نو چې څومره ډیر تاسو دغه کس فالو کوئ او واپس یې ان فالو کوئ، نو دومره به تاسو ته فایده وي، یعنی ستاسو فالوورز به هم دغومره سیوا کیږي. نو تاسو ګورئ چې دغه کس زه فالو کوم او واپس یې ان فالو کوم. تاسو هر یو کس دغسې کولی شئ د هغه آی ډي راواړوئ کوم چې ټیک ټاک کې ډیر مخکې وي. نو زه بیا کېږم او اوس دغه انباکس باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه فالوورز ماته را روان دي. نو دغه کسان دي زما آی ډي فالو کوي. نو زه صرف تاسو ته دغه طریقه درښایم، دغه کس به تاسو ښه ډیر فالو کوئ چې څومره تاسو کولی شئ، نو هغومره به تاسو ته فایده ډیره وي، یعنی ستاسو فالوورز به هم هغومره ډیریږي. نو زه واپس دغه آی ډي سرچ کوم او دغه کس فالو کوم او واپس یې ان فالو کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه آی ډي ده ما سرچ کړه، کولاو مې کړه او دغه کس فالو او واپس ان فالو کوم. نو دلته تاسو ګورئ په دغه انباکس باندې بیا کلیک کوم، دغه ریفریش کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه کسان دي چې زما آی ډي فالو کوي او دغه انباکس کې ماته ښکاري. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ خپل فالوورز ډیر کړئ. ډیره زیاته اسانه طریقه ده. نو تاسو به هم دغسې یو کس سرچ کوئ چې کوم په ټیک ټاک کې ډیر مخکې وي، کو هغه د هر ځای او دغسې به تاسو فالو کوئ او واپس به ان فالو کوئ. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي، خامخا یو لایک ورکړئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.